د پاکستان سپر لیګ پی اس ال 2023 لپاره د کلاریانو د ډرافټینګ سلسله مکمل شوې ده. د پی اس ال 2023 د ډرافټینګ مکمل کېدو نه بعد د پی اس ال ټولو ټیمونو په سکواډ کې بدلون یعنی تبدیلیاں کړې دي. د پی اس ال 8 لپاره ټولو ټیمانو فائنل اینڈ پول سکواډ اعلان کړی دی. راځي چې وګورو چې د پاکستان سپر لیګ پی اس ال 2023 لپاره د پېښور زلمی په سکواډ کې کوم کوم لوبغاړي شامل وي. ویډیو شروع کېدو نه مخکې که تاسو د پېښور زلمی ټیم سپورټ کوئ نو دا ویډیو ضروری د خپل ملګرو سره شیر کړئ. د پېښور زلمی په سکواډ کې به شامل وي بابر اعظم به دې ځل د پېښور زلمی ټیم کپتان هم وي. ورپسې به پېښور زلمی په سکواډ کې شامل وي شرپین ردرپورد. دنه بعد به یو بل کلاړي د پېښور زلمی په سکواډ کې شامل وي بانو کا راجا پاکسا. د پېښور زلمی په سکواډ کې به شامل وي د انګلند سره تعلق لرونکي رائټ هینډډ بیټسمن ټام کولر کډمور. د پېښور زلمی په سکواډ کې یو بل کلاړي شامل وي د کراچۍ سره تعلق لرونکي سایم ایوب او حسیب الله خان به هم د پېښور زلمی د سکواډ حصہ وي. پېښور زلمی په سکواډ کې به شامل وي وکټ کیپر بیټسمن محمد حارث. د نیوزیلند سره تعلق لرونکي آل راونډرز جیمز نیشم به هم د پېښور زلمی په سکواډ کې شامل وي. بیا شامل وي رائټ هینډډ بیټسمن رومن فاول. پېښور په سکواډ کې دانش عزیز هم شامل وي. فاست بولر عامر جمال به هم د پېښور زلمی د سکواډ حصہ وي. دنه بعد به پېښور زلمی په سکواډ کې شامل وي د افغانستان سره تعلق لرونکي دنیا یو بهترین سپینر مجیب الرحمن. ورپسې به شامل وي وهاب ریاض. شامل دی ارشد اقبال. پېښور زلمی په سکواډ کې به فاست بولر سلمان ارشاد هم شامل وي او بیا به شامل وي لیگ سپینر عثمان قادر. او د پېښور زلمی د سکواډ په اخر کې به شامل وي سفیان مقیم. نو دا ویډیو خاص کر د پېښور زلمی د مینوال لپاره نو دا ویډیو ضروری د خپل ملګرو سره شیر کړئ. زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ، پیج فالو کړئ. مننه.